که یو طرف ته دا ایکس ری د بیمارۍ په معلوماتو کې اهم کردار ادا کوي، ډېرې زیاتې فایدې دي، خو بل طرف ته د دې ایکس ری ګوره نقصان هم ډېر زیات دی. فایده خو یې دا ده چې دا به تا ته ستا د بیمارۍ په معلوماتو کې فایده درکړي. بیماری معلومات به دې وشي. لکه مثال زه تاته ووایم چې چیسټ انفیکشن دی یو کس ته، هغه ایکس ری وکړي چې یاره زما چیسټ کې څه انفیکشن دی، نمونیا ده، ټي بي ده، راته څه مسله ده، یا ارترایټس دی، د جوړونو مسله ده، یا د کډنیز د ګردو مسله ده، د دې لپاره ایکس ری وکړي. یا بون فریکچر دی، اډوکی مات شوی دی، د دې لپاره ایکس ری وکړي چې فریکچر شته نشته، اډوکی روغ دی، بچ دی، مات دی. یا ستا د غاښ مسله ده، د دې لپاره ته ایکس ری وکړه، دې ایکس ری کې ستا د غاښ معلومات وشي. یا ستا د جبړو مسله ده، دا کوم جامې چې ورته موږ وایو، په دې کې څه مسله ده، دې له تا ایکس ری وکړه، نو په دې کې به پته ولګي چې یاره ستا وجود کې ستا د جبړو کې دا مسله ده، یا په اډوکي کې مسله ده، یا په کډنیز په ګردو کې مسله ده، یا په اډوکي کې مسله ده. دا قسم معلومات دې لپاره دا فایده مند دي. خو ګوره د دې نقصان هم شته. دا خبره تاسو یاد وساتئ، دا کومه ایکس ری چې موږ کوم که نه، د دې نقصان هم شته. دا ایکس ریز دي او دا انتهایی ډېر زیات خطرناک دي. بغیر د ضرورت نه، بغیر د ډاکټر د وینا نه دا ایکس ری کول دا زموږ لپاره نقصاني دي. دا ایکس ریز زموږ وجود ته نقصان ورکوي. دا خو شواګانې دي او خطرناکې شواګانې دي. اوس که چېرته دغه ایکس ری دا موږ بار بار کوو، بغیر د ضرورت نه کوو، د ډاکټر د وینا نه بغیر کوو، نو د دې نقصان څه کېدلی شي؟ تاسو ته ما وویل دا شواګانې دي، دا زموږ سیلز ډیمیج کولی شي، دا زموږ خلیې چې دي که نه، دا نقصاني کولی شي، دې ته نقصان ورکولی شي، خلیې تباه کولی شي، خلیې خرابولی شي. نو بار بار ایکس ری کول زموږ خلیو ته نقصان ورکوي، زموږ سیلز ډیمیج کوي. او دغه سیلز چې کله ډیمیج شي، نو د دې نه موږ ته د کینسر ډېر های ریسک دی. که چېرته بار بار څوک ایکس ری کوي، نو دې انسان ته دا چانس شته دی چې دته کینسر وشي. دا ایکس ریز، دا شواګانې زموږ د وجود دپاره نه دي ښي، دا موږ ته کینسر کولی شي. نو بار بار ایکس ری کول، بغیر د ضرورت نه ایکس ری کول، بغیر د ډاکټر د وینا نه ایکس ری کول او بار بار کول، دا موږ ته کینسر جوړولی شي، دا موږ ته کینسر کولی شي، دا زموږ سیلز ډیمیج کولی شي. دریم دا د پریګننټ زنانو دپاره نه دی ښه. هغه زنانه چې هغه پریګننټ دي، هغوی د ایکس ری نه ځان وساتي، هغوی د غیر ضروري ایکس ری نه کوي. دا شواګانې خطرناکې ثابتېدلی شي د هغوی دپاره، دا هغوی ته نقصان ورکولی شي. او څلورم دا د ماشومانو دپاره ټیک نه دي. دا د ماشومانو د صحت دپاره ښې نه دي، ځکه چې د ماشومانو صحت چې دی، د ماشومانو باډي چې ده، دا سینسیټیو ده د ایکس ریز ته. دا ایکس ریز د ماشومانو وجود ډېر په اسانۍ سره خرابولی شي. نو که یو طرف ته د دې ایکس ریز فایدې دي، او بل طرف ته د دې نقصان هم ډېر دی. ځکه تاسو به کله کتلي چې کله یو ډاکټر دی، یو ټیکنیشن دی، هغه تاله ایکس ری کوي، نو تاله خو ایکس ری کوي، خو په خپله لاړ چې دا سکرین نه شاته ودرېږي، په خپله ځان کور کړي، ځان پټ کړي، دا سکرین نه شاته ودرېږي چې دا ایکس ریز په ما باندې رانشي. هغه ته ځان سیف کوي، هغه ته ځان سیکیور کوي، هغه ته ځان محفوظه کوي چې دا ایکس ریز دا کوم شواګان چې دي دا ما ته ونه لګېږي، ځکه چې دا نقصان ورکوي. نو ځان ته سیکیور کړي، ځان ته ول فټ کړي، ځان د هغه سکرین نه شاته کړي، تاله بیا ایکس ری وکړي. د دې وجه دا ده چې دا ایکس ریز دا شواګانې دا خطرناکې دي، هغه ته ځان بچ کوي. نو په کار دا ده چې کله هم تاسو ایکس ری کوئ، نو د ضرورت لپاره یې وکئ، د ډاکټر په وینا باندې وکئ. د ډاکټر د وینا نه بغیر یا د ضرورت نه بغیر ایکس ری کول تاسو ته نقصان درکوي. هر معمولي مسلې له ایکس ری مه کوئ، چې کله ضرورت د ډاکټر به تا ته وینا وکړي، بیا لاړ شه ایکس ری وکړه، بس هغه ستا ضرورت دی، ستا بیماري په هغه باندې معلوم شوله، بس خبره دغسې پورې و ختمه شوله. خو بغیر د ضرورت نه ایکس ری کول دا شواګانې خطرناکې دي، دا ستاسو صحت ته ډېر نقصان درکولی شي.